السلام علیکم دوستانو، نن به زه تاسو ته د خوشحالۍ خبر درکړم چې تاسو د څو ورځو څخه ورته انتظار وس. بالاخره د افغانستان کرکټ بورډ د شل اوریزو لوبو لپاره نوی کپتان وټاکي. د افغانستان کرکټ بورډ څه موده مخکې د اصغر افغان پر ځای د یو ورځنۍ او ټیسټ لوبو لپاره حشمت الله شهیدي کپتان وټاکي، خو د شل اوریزو لوبو لپاره د کپتان ټاکل د نامعلومه دلایلو له امله وځنډول. د شل اوریزه نړیوال جام په درشل کې د افغان لوبډلې د کپتان نه مشخص کېدل د مینوالو او کرکټ څارونکو له لورې د سختو نیوکو سره مخ شول او په دې تړاو یې د کرکټ بورډ ملامت کړ چې ګنې غوڅه پرېکړه نشي کولی. د معلوماتو له مخې کرکټ بورډ هڅه کوله چې د افغان لوبډلې لیګ بریک سپینر بالر رشید خان د کپتانۍ منلو ته هړ باسي، چې بالاخره نن نوموړي کپتاني ومنل. د شل اوریزو لوبو لپاره کپتان وټاکل شو. تر ننني اعلان وړاندې د کرکټ بورډ عمومي رئیس څو ورځې وړاندې رسنیو ته په یوه خبري غونډه کې ویلي وه چې راتلونکو 2 اونیو کې به د ملي لوبډلې د شل اوریزو لوبو لپاره کپتان وټاکل شي. راشد خان داسې مهال د شل اوریزو لوبو لپاره کپتان ټاکل کېږي چې ټاکل شوی د افغان ملي لوبډله به د نوموړي په کپتانۍ کې راتلونکي اکتوبر میاشت کې له ویسټ انډیز او استرالیا سره نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په موخه د شل اوریزو لوبو 3 اړخیزه سیریز ولري. له راشد خان سره د افغان ملي لوبډلې چپلاسی توپوهونکی نجیب الله زدران بیا مرستیال کپتان وټاکل شو. راشد خان هم د خپل کپتانی په اړه باندې په خپل فیسبوک پاڼه باندې داسې ولیکل: زه په دې باور یم چې د یوې لوبډلې کپتان او مشر څومره ښه وي، لوبډله هم هغومره ښه وي. افغانستان او د افغانستان ویاړلي بیرغ ماته د راشد خان نوم رابخښلی دی. د شل اوریزو لوبو لپاره د کپتان په توګه زما نوی مسؤلیت دا دی چې د خپل هیواد او خپلې لوبډلې لپاره په یو بل ظرفیت کې خدمت وکړم. د افغانستان کرکټ بورډ څخه مننه چې په ما باور وکړه. دا مسؤلیت یې راوسپاره، انشاءالله په ګډه به دا مسؤلیت ترسره کوو او د افغانستان د کرکټ د ښه والي لپاره به مخ په وړاندې ځو. ستاسو د ټولو د ملاتړ او پیرزوینې څخه مننه. افغانستان زنده باد. نو که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.